حکمتیار کدوم ګل مرجان حکمتیار ولې ولسمشر غني د ولسمشر په توګه نه مني؟ سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په هیواد کې اوس مهال کوم منخطب ولسمشر نشته. د غني په مشرۍ د حکومت هیڅ پروګرام کې ګډون نه کوو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له لورې په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په هیواد کې اوس مهال هیڅ منخطب ولسمشر نشته دی. هغه وایي چې د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت په هیڅ پروګرام کې به تر هغه پورې ګډون ونه کړي چې له دوی سره د سولې د شوي هوکړې ټول موارد عملي شوي نه وي. هغه د دولت د عالی شورا او سولې پروسه کې د همکارۍ لپاره هم شرطونه وړاندې کړي دي. ګلبدین حکمتیار وایي که د حکومت له لورې د سیاسي اپوزیسیون په توګه منل کیږي، د سولې عالی شورا د دریو ګوندونو او پخواني ولسمشر له ترکیب جوړیږي او د سولې اړوند ټولې پریکړې له دې درکه کیږي، نو دوی د سولې په پروسه کې همکارۍ ته تیار دي. هغه وایي چې په افغانستان کې اوس مهال منخطب ولسمشر نشته دی. هغه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د حکومت د پور اخیستو پریکړې سره هم مخالفت ښکاره کړ. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نور ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.